سورة العصر دا مکی صورت تے، دری پا دی که ایتونه دی، دیر جامع صورت تے. ذکر امام شافعی رحمه اللہ وی که دا مسلمانان پا دی یو صورت کی سو چکی کنه نو دا دوی دا پارا دی طول قرآن نکافی دی. دمرا عظیم صورت تے. پا دی که دا انسان بیماری بیان شوی دا، سبب دا دی بیماری او علاج دا دی بیماری. بیماری دا دا انسان چی دا پا تاوان کی دی، وجه سده دا ولی پا تاوان کی دی، قیمتی وقتون تی زای شوی دی. دی دلاسه پا تاوان کی دی. لکه اوز دا روجه منگ سر قیمتی وقت کنه، دا آخری اتیشتم ورز دا سبای حکم درشم که دیش آخرانیش بچه چی دی که تاوان کرده اغلوی تاوانی شو. خواه علاج سده، علاج دا غسلور کارون دی کم چی دی که بیان شوی دی. بسم الله الرحمن الرحیم والعصر، قسم دے پا زمان باندی، ان الانسان لفی خسر، یقینا انسان خامخا پا تاوان کی دے، پلوی تاوان کی دے انسان پروت دی. و جماعت استوی کنه چی دا مازیگر پشن قیمتی وقت او دا دی زمانی پشن قیمتی نعمتون او وقتون آگه دا زایی کلوسی نو انسان پا تاوان کی شو. ها بچتے دی تاوان نسوک الا الذین آمنوا، مگر آکسان چی ایمان راوڑے دے عقیدے دے توحید دے، وعملوا الصالحات او عملو نیکڑی دی نیک دا پیغمبر پا طریقے عمل لے، وتواصوا بالحق او وسیعتی کڑے دے یو بلتا پا حق او بے دعوت کڑے دے، وتواصوا بالصبر او وسیعتی کڑے دے یو بلتا پا صبر. دیزی گور اہمی سلور خبری بنیادی یادی ساتی پا دیو آیت کی. اول با تدیسی کارو کی چی ایمان براوڑی پا خپل با دین ازده کی، نو بیا بسو کی بیا پا غیبان دی عمل کی، پا خپل پا عمل کی چی عمل دی پیو کو تواصو بالحق بیا خلکو تا بیانی، چی خلکو تا بیانی و تواصو بالصبر نو صبر بکی. زکی چی کلم تا دعوت کی دا دین نو قسم تکلیفون بتا تا ملاویگی، قسم بہتانون او تهمتونه بتا باندې لگی، او کی دیشی چی تا بدی کی سروم کی دی مرشی بکی، خو تا با صبر کی.